بسم الله الرحمن الرحیم. یو ویډیو به سره شریک کوم د پښتنو سره په کراچۍ کې چې کوم ذاتيات شوي دي، بل ورځ د هغو په هوټلو باندې حمله شوې ده، د هغو سره ذاتيات کړي دي او زمونږ مشران چې کوم دي نو هغه په هغې باندې سټیل غلي دي، خاموشه دي پي، تر اوسه پورې په هغې باندې هېڅ ایکشن وانخیستلی شو. د دې نه مخکې که تاسو خیال کوئ نو د سوات یو بس باندې یو ټرک باندې حمله شوې وه چې په هغې کې تقریبا د 15 نه د واله تر د 20 په منځ کې پښتانه وژلی شوي وو، هغه ټرک یې پې سیزلی شوی و، خو د هغې تر اوسه پورې چا څه عملي کار ونه کو، نه د هغې څه کسان چې کوم دي نو هغه گرفتار شو. خو پرون یو بل حمله شوې ده، نو هغه حمله چې کومه ده نو زه به د پښتنو د هغه لیډران د هغه ستر خلکو نه به دا پوښتنه وکړم چې تاسو کولم راپاسئ نو تاسو وایئ چې موږ د پښتنو دپاره دا وکوو، موږ هغه کوو، موږ دغه کوو. نو کله چې تاسو راپاسېدئ د نقیب الله مسعود په دغه باندې چې هغه وژلی دی، هغه چا وژلی دی، موږ د هغې پوښتنه کوو، موږ د هغه تپوس کوو دا چا وژلی دی، دا یې ولې وژلی دی. نقیب الله مسعود چې کله SSP راونور وویشتو نو د هغې پته ولګېده چې هغه راونور چې کوم دی نو هغه د زرداري کس دی، هغه وویشتو. تاسو ته ښه پته ولګېده، تاسو په هغه ټایم کې سرګرم وئ، د هغې نه بعد بیا غلي شوئ، د هغې نه بعد بیا ښه راګرم شوئ، بیا غلي شوئ، بیا سرګرم شوئ. اوس مین خبره دا ده چې هغه زرداري، هغه کس، هغه ظالم، هغه جابر کوم چې په هغه ټایم کې ظالم و او اوس تاسو د هغه په غی کې ناسي، نو زه به ستاسو دا تپوس وکړم چې آیا تاسو د بل چې کوم د دې پښتنو سره زیاتې شوې دی، تاسو به د دې تپوس وکئ. زه در سره ویډیو شریکه کوم، تاسو هغه ویډیو وګورئ، بیا تاسو فیصله وکئ. مننه. بسته بسته خدای د پاره لږ مې پرېږدئ په قراره، زه له هر څه یم لیدلی ورکه شوې رانه، حالاتو پدار کړه نن پرون یم، چې حالاتو پدار کړه نن پرون یم، سمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم.